مولوي صاحب همدلته سوال دغه کوم زه داسې وایم دا جنګ خو دوی د اسلام د نوم لاندې دوی خو د جهاد نوم ورکوي. زه وایم چې آیا د ایران په پایتخت تهران کې زمونږ هغه جلیل القدر اصحاب کرامو ته خلفای راشدینو ته المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها ته کنځلې کیږي دوی ماته اسلام د تهران د ابوالولود مخې نه راوړي مونږ ته چې زور راکوي زمونږ صحابو ته په تهران کې کنځلې کیږي د هغه ځینه ماته اسلام راوړي او عمر رضی الله عنه قاتل پکې خښ د هغې مقبرې دپاره ورځي او اعلان هم د هغه ځینه کوي چې موقت حکومت دا زور چې مونږ ته راکوي چې د عمر رضی الله عنه د قاتل د مقبرې دپاره اعلان کوي دا زور مونږ ته راکوي. نه ته دې لا بده دا ده چې د قطر دفتر د امریکا لوی اډه ده د ټوله شرق الاوسط په منځ کې غټ اډه د امریکا په داسې کې دغه د سمت اسلام راوړي. اول ورځ ما خبره وکړه ګورې زه خبره ستا د خبرې په تایید هارون شاه صاحب موږ په کوټه کې سره ناستو د قطر دفتر د کرزي په وخت کې بورډ پورته سو او بیرغ ودرېدی موږ ټول سره ناستو دغه ساده له انسانانو ویل سبا د اسلام عزت دی ما ورته ما سبا د اسلام عزت دی ګوري دا خبره زه دروغ نه درته کوم ما ورته سبا د مسلمانانو عزت دی ګوري دا خبره ما خبره چې زما خبره هغه خلک چې ژوند دي اوري دي ما ورته سبا د مسلمانانو عزت دی اوس که ما دا ورته ویلي وای چې او خلکو په قطر کې تاسو پاکستان خطا احساس تاسو امریکا خطا احساس تاسو د دې ځای اسلام نشي راوستل دا خبره نه راسره منله ګوره مرور د وخت زمانہ د زمانې تیرېده دا ټول ما خبرې رښتیا کړلې سهار بیرغ پورته سو ماښام کښته سو بورډ برته ایسته سو ما هغو ته ټلیفون ور وکړې ما څه سو اساس اسلام اته چې موږ اسلام ته راکوي هغه تاسو دا ساده خبرې په تایید د امریکای اډیا څخه اسلام راوړل د امریکای اډیا څخه اسلام راوړل دا خدای وای دا نه کیږي خدای وای ولم تبدان کله يهود ولا نصارى ته تهران سمات اسلام راوړي ته د تهران سمات اسلام راولي او په دې باندې خوشاله چې راځي ما په مرکز راخیږي د شیګانو سره د شیګانو شوزو سره قسم په خدای چې برایم د شیګانو د لبنان د شیګانو شوزي د تمرې کړلې نن د دې کومندان چا په لاس کې ده د دای بوتله د مزدور په لاس کې ده دا رانما دي نو خپل ځان سره فکر وکړه دا څنګه اسلام نو اسلام نسته دا په زور سمېږي زور روان تاسو وژنم بیا به تاسو وګورئ دا ته بعضې خلک وایي څنګه وژنې وتم راسه تا تم در وشم څنګه وژنه دا بیا مرګ نه سمېږي مولوي صاحب آیا که په اوس وخت کې د دغه شته د دوحې د دفتر سره چې څوک د طالبانو د اوس د هیبت الله د قیادت لاندې نمایندګي کوي آیا دوی سره په صلح باندې په افغانستان کې آرامي راتلی شي که نه او که دوی سره صلح وشي بیا به تاسو ته هم دا صلح د منلو وړ وي که نه که تاسو سره به بله صلح کوو او دوی سره به بله صلح کوو آیا د دوی سره په صلح کولو باندې دوی په دې قادر دي چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې بیا اوربند قائم شي که نه نورې د ډلې ستا په شمول شتون لري چې د دوی طالبانو د دوحې دفتر سره به صلح هم شوي او افغانان به بیا هم د ثبات او د امنیت خاوندان نه وي حقایق څه دي مولوي صاحب ولسته واضح کړئ ډېره مهرباني ګوري مننه وروره زه خبره ته کوم ګوره ما خبره زما پیشګویي ما کړې ده پیشګویي مې دې لپاره کړې زه په غیب نه پوهېدم اما زه د خپل موجوده ماحول چې ما کتل زه به دې پوهېدم چې موږ فعلا د بل په لاس کې دا موضوع د لپاره مې براعت انزجار نفرت ښکاره کړې ورسره ووتلو ګورې زه دا خبره وکړم په قطر کې چې کوم خلک ناست دي د دوی په لاس باندې سوله د وزه څواک تر زر کاله پورې قسم په خدای کې تېراول دا یا ګورې که سوله راتللی د امریکا سره معاهده وسوله چې په لویو ښارونو به تعرضونه نه کوو د القاعدې سره پرېکون کوو د داعش سره پرېکون کوو او د افغانستان دغه معاهدې امریکا د معاهدې وروسته افغانستان بین الافغاني مذاکرات په دغه قطر کې کوو دغه زمینه ټوله مکمله جوړه شوله د امریکا سره د معاهدې په درشل کې کښېناستې د ستې وربند سره وکړي د امریکایانو د ټنګ امنیت ته اخیستی طالبه قتل میشه طالبه اما چې افغانستان سره کښېناستې یو ورځ ورته دا ځای دې کور دی بل ورځ دا ځای دې کور دی بل ورځ ورته چې دغه دوستم سړی دی دا د دوستانه سړی دی چې یو خلک نه است یوه ډله نه و د خدای بنده دلته 2000 افغانان مري د ایران په پیسو مري د روسانو په پیسو مري د ناټو په پیسو مري عسکر دې مري طالب مري ګوري پر هلمند کې یو عسکر پولیس مړ شو ماښام تیاره پر راغله بیا طالب مړ شو او چې ته ورته وایې ستا دا ځای کور دی افغاني هیات ته وایي افغاني هیات کمونیست دی مسلمان دی غربي دی ملا دی طالب دی ټوله پکښې دي شاته د نر دی راسه دا خفتر ضرر اختیار که وربند ورسره وکړه راسه ته خو وایه زه مسلمان یم ملت مسلمان دی تا جهاد کړی دی و دې ملت ورسره ودرېږه د انتخابات د ګډۍ لپاره غیر مشروع اخف د ضرر دی دا وکړه د مولانا فضل الرحمن په هغه دلیل عمل وکړه چې په قرآن کې پیدا کړی دی چې زه دلته په منطق باندې اسلام راولم زه یو څو وخته دپاره درته وایم دلته به اسلام راځي یا په زور یا په انتخابات
په شکل چې اسلام به راځي زه درته وایم ګوره جناب زه دا خبره کوم چې د خلکو په واسطه باندې اول خو سوله دلته نشي راتللی دغه دلایل ځکه دا خلک د دې لپاره نه دي ناست سوي چې افغانانو کې سوله راولي د دوی ټوله ناست زه خبر یم د 6 میلیارډ ډالرو کمایي دپاره د دوی ناست د ډیورنډ د کرښې د خط تکشلو لپاره وه دا وسولې اوس بله معامله پاکستان شروع کوي معامله دغه ده و دغه بهانه ورته ورکړی چې تاسې اوس اسلام واقعي اسلام د خلکو سره نه منئ دغه څوک اوس نسته چې ورته ووایي چې دغه خلکو خو واقعي اسلام دلته تر پښو لاندې کړی دی دلته ملت وژلی طالب یې وژلی دی دغه عمل کفري عمل دی واقعي اسلام خو دلته نسته د دیموکراسي مولوي صاحب د افغان په خبره دغه سوال کله اضافه کوي د مطلب دا چې هغوی اوس دا ناره وهي جدید اسلام دا لږ څه رقم د مطلب دی مطلب څه ده دغه پاکستاني اسلام دی پاکستاني اسلام دا معنی چې د اسلام تر پوښ لاندې مسلمانان اغفال ذهني کړي د پاکستان اسلام دا دی چې مسلمانان د هندوستان مسلمانان اغفال کړه دا یو د افغانستان مسلمانان اغفال کړه دوه د دنیا مسلمانان اغفال کړه درې په ګوره په دغه پاکستان دغه لشکر طیبه چې جوړه ده دا یا کال په دوران کې دوی به شاید 4.5 میلیارډ په هندوستان کې کړي نن د هندوستان د لشکر فاتح ځان جوړ کړی دی دا ټول څه شي دي د افغانانو د هندوانو مسلمانانو د بنگلاديش مسلمانانو د دنیا د مسلمانانو اغفال کړی دی ذهني اغفال چا کړی دی ایسای پنجاب کړی دی دا خبره ده بل خبره دلته دا لکه د خلکو سوله وکړه زه خبره کوم زه وغوايي علم وغوايي چې مې علاقه زم پر کول شنو ورته وام افغانانو افغان وژنه مو بند کړله افغان وژنه د پاکستان په خپل بند کړله افغان وژنه د ایران په خپل کې دغه بند وسوله افغان وژنه چې د روس په خپل کې دغه بند وسوله افغان وژنه چې د ناتو امریکا په خپل کې دغه بند وسوله بهترین افغان هغه څوک دی چې نن د افغان وژنې د مخنیوي لپاره ما د ټول اقدام وکړي دا مهمه ده خو دا کار د دې خلکو په واسه نه دی پوره دا مزدوره ډله ده دا دروغ نه دي تعصب نه دي بنیادګرایي نه ده زه دا خبره درته کوم په دلایلو د قرآن حدیث پر کې ثابتوم چې د دې خلکو څخه زما توقع نه سکسته دا د لاس جوړ یو بایدن خبره وکړه زه تجدید نظر کوم زه ملاحظه کوم و ملاحظه دی وکي ته مایده کړه د راس سره کښنه افغاني مذاکرات هیات ناشتي هغه سره کښنه وربند سره وکړه اعلان وکړه زه بل افغانان نه وژنم زه سیاسي په انتخابات کې درېږم ټول اسلامي دنیا ګورې زما خبره واوره نن چې فعلا ترکیه دا اتاتورک نظام ختم کړي اتاتورک نظام په کوم حکمت ختم کړي او په کوم حکمت خپل صدر اعظم په مشهد قرآن وایي روزانه خلک مسلمانان ورته راوړي دا اسلام خو عقل او د شعور او د حکمت دید دی اسلام خو د لیونتوب دین نه دی متاسفانه په دا 15 کاله یا په دا 25 کاله کې زموږ په دغه اسلامي امارات کې دغه بعضی خلا موجوده وله ما ټول انډیوالانو ته دا خبره کوله دا غورځنګ دا جوش موږ پر وښ باندې مخته متاسفانه دا وسم چې په قطر کې ناسي دا مدبر خلک نه دي حتی زما خبره دا سیاسي خلک نه دي دا زه پیژنم د دوه غیر تعصب خودخواهی جاطلبي بل یو هدف د خلک نه لري دا ټول زه پیژنم متاسفانه کاش کې دا شي نو وسی افغانان زموږ ورونه و چې د بل په خدمت کې نه وای راغلي مننه